जी कतून को बतावा कि तاسو सره یو بل بیړنۍ خبر شریکو او هغه د احتجاج په حق لده کوم چې د برسوات مټي تحصیل ویلیج کونسل بیدره کې په سړک باندې روان دی دغه احتجاج په سیمه کې د ورځ تر بله زیاتېدونکو غلاو شوکو او په تیره تیره د نشهیي توکو پر ضد د دغه سیمې ولس راوتی په لویه پیمانه او هغې احتجاج کوي سړک یې بند کړی او د هغې غوښتنه ده چې انتظامیه په دې هر څه سترګې پټې کړي او تر دې دمه نه دغه غله ونیول شو نه د دغه منشیات پروشي او د دغه زیاتی خلاف چې د څه قسم کوټلي اقدامات اخیستل شوي دي دغه خلک قهرجن مظاهرین په دغه وخت کې سړک هم بلاک کړی او په دغه وخت کې یو لوی احتجاج روان دی دا وخت د سیمې نه زموږ همکار د انډس نیوز نیټورک فواد خان د بیدرې په دغه سپاټ باندې موجود دی د هغه نه به نور تفصیلات اخلو او دغه به ستاسو سره شریکوو جی فواد خان تفصیلات راکوي چې دغه خلک ولې راوتی دی او بیا دا هم ویل کېږي چې انتظامیه هم په لویه پیمانه راغلي دا مذاکرات هم شوي دي لږ دغه تفصیل چې دی زموږ د کتونکو سره شریک کوي جی همدرد صاحب همدغسې ده څنګه چې تاسو ووایئ دا مهال زه د بیدرې په ډاګ کې موجود یم چې په یو لویه پیمانه سره خلک راوتي دي او احتجاج دی روډ یې بلاک کړی دی همدرد صاحب د دې احتجاج شاته وجه دا ده چې تر څو ورځې نه په بیدرې کې ډېره غټه بدامني شروع شوې ده چې د هغې نه وجې نه خلک ډېر په یره او په تکلیف کې دي همدرد صاحب په دې شپږو ورځو کې تقریبا د بیدرې د کلي نه 15 موټر سایکلې د ټاټ نه یوه رکشه او د ګوزر کې بله ورځ یو غلا شوې ده چې دغه کور نه سونه هم وتې ده د خلکو د وینا مطابق چې دغه سی سی ټي وي فوټیج د غلو موږ راویستي دي او تاڼې ته موږ وړي دي پولیسو له پولیسو پسې اکشن نه دی اخیستی نو د هغې د وجې نه خلک مجبوره شو او روډ ته راووتو روډ یې بلاک کړی دی دا مهال د مټې سیچو د خوځخیلې سیچو او د شاړي سیچو هم ولاړ دي چې د خلکو سره خبره په دې باندې وشوه چې په 24 غنټو کې چې د بیدرې نه کومې غلاګانې شوي دي هغه به موږ ریکور کوو او غله چې دی هغه به موږ رانیسو بله خبره همدرد صاحب په دې کې دا هم شامله شوه چې په بیدرې کلي کې د کومې غټې نشي چې دي هغه ډېرې زیاتې شوي دي لکه آیس شو پوډر شو نو پولیسو خلکو ته دا یقیندیاني هم ورکړه چې ماښام ته به هم دغه خلک چې کوم دغه غلطې نشې خرڅوي غلط څیزونه خرڅوي دغه ماښام ته موږ ګرفتارو او تاڼې ته به یې بوځو بیا ورسره خلکو په همدرد صاحب په اخره کې دا خبره وکړه که تاسو په دې باندې څه اکشن وانغستو نو بیا به نیکسټ ټایم چې دی بیا به موږ د چوک نه واله تر د چاقوره پورې دا روډ بلاک کوو او بیا به په دې علاقه باندې موږ پولیس نه منو بیا به موږ خپله ډیوټي او خپل حفاظت په خپله کوو جی همدرد صاحب ډیره مننه فواد خان موږ سره د تفصیلاتو د شریکولو کتونکو دا زموږ همکار د بیدرې نه د انډس نیوز نیټورک فواد خان چې زموږ سره دغه تفصیلات شریک کړو د هغې په وینا دغه احتجاج تر اوسه ختم شو ځکه ختم شو چې په انتظامیې د دغه ځایي خلکو سره هغې سره یې ژمنه وکړه واده وکړه او هغې ته یې دا باور ورکړ چې ډېر زر به د دغه هر څه خلاف چې کوم خلک غوښتنې لري د دغه غوښتنو خلاف به هغې مؤثره کاروایي کوي او په دغه هر څه یې د هغې سره لوزونه او پخلی وکړو د هر ډول نیوز او نیوز اپډیټس لپاره کتلی شئ انډس نیوز نیټورک د ټولو اواز